بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې په ایکسل پروګرام کې د ترقی تعلیم جوړولو طریقه درته ښیم چې په ایکسل کې څنګه د مکتب لپاره ترقی تعلیم جوړیږي. لکه تاسو دلته وګورئ د پرنټ پریویو به هم وګورو. تاسو ته دلته ښکاري دا ترقی تعلیم دی، دا جوړ شوی دی په ایکسل پروګرام کې. نو څنګه کولی شو چې ترقی تعلیم خپله جوړ کړو، پرنټ یې کړو، استفاده ترې وکړو. نو راځو د ترقی تعلیم جوړولو طریقې ته. لومړی به تاسې چې دی یو نوی ورک بک واخلئ. دې ځای نه به زه راشم، نیو ورک بک واخلم. بیا به راشو ډیټا ته، پیج لیاوټ ته، او دا به شیټ رایټ ټو لیفټ واخلو ښي طرف ته. لږ به یې داسې زوم کړو. راځو شپږ خانې موږ سره په کار دي. دا شپږ خانې به لومړی چې دی دا به مرج کړو، هم ته به راشو او د دې سایز به 14 کړو، بولډ به یې کړو. دې کې به لیکل وکړو چې وزارت معارف. بیا به لاندې راشو، دا دوه خانې دي، دا به سلیکټ کړو او اکراس مرج به کلیک کړو. دا به سایز 14 کړو، بولډ به یې کړو، سنټر کې به یې داسې واخلو. دې کې به لیکل وکړو چې مکتب. بیا به قوس ورکړو، سپیس به ورکړو. بیا به ولیکو چې کتب ترقی تعلیم صنف. بیا قوس سپیس، بیا قوس، بیا چې دی ولیکو ریاست. بیا به لږ سپیس ورکړو، قوس به ورکړو، سپیس به ورکړو، قوس به بند کړو. دا مو ولیکو. دا به سلیکټ کړو، لږ به یې داسې دا سایز پراخه کړو، ډېر پراخه شو. بېرته به یې لږ کوچنی کړو. دلته به ولیکو په دې خانه کې روز، قوس ورکوو، سپیس ورکوو، شفټ 9 سره او شفټ 0 سره قوس راځي. بیا به ولیکو ما، سپیس به ورکوو داسې. بیا به ولیکو تاریخ، بیا به سپیس ورکوو، ولیکو مثال 1403 څلور 1500 دی. روز ته به لږ سپیس نور هم ورکوو. اوس به راشو دې ځای نه دلته به ولیکو چې شماره، دلته به ولیکو چې مضامین، او دلته به ولیکو تفصیلی درس تدریس شده، او دلته به ولیکو شاگردان حاضر. دلته به ولیکو چې ملاحظه شد معلم. او دلته به ولیکو ملاحظات. دلته به شمارې ورکو 1 او 2 تر 6 پورې. سلیکټ به یې کړو، ډریګ به. اوس به راشو دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد چې دی دا به داسې په سنټر کې واخلو، سایز به یې زیات کړو او بولډ به یې کړو. اوس به راشو د دې دا شمارې سایز به کم کړو. مضامینو چې دی سایز به یې داسې کړو. د تدریس شوي درس چې دی خانه به لږ غټه کړو. اوس به راشو دا به سلیکټ کړو، بارډر به ورکړو. بارډر ته راځو، دغه نری بارډر چې کوم دی دا به انتخاب کړو انسایډ، او دا ډبل بارډر به آوټلاین ته ورکړو. دا به اوکې کړو، بارډر وشو. اوس به همدغه کاپي کړو. کاپي نه بعد دا اوله رو چې دا هم ورسره سلیکټ کوو، کاپي. او دلته چې دی راځو دې ځای کې به یې پیسټ کړو، دلته مو پیسټ کړو. اوس راځو د دې دا سایز چې کوم دی دا به لږ پراخه کړو.
د دې سیل به اول لږ پراخه کړو داسې ټول به سلیکټ کړو ټولو سایز به لږ پراخه ګورئ که چېرته پرنټ پریویو ته راشو موږ سره په دې طریقه کې شو کېږي پیج سیټ اپ ته راځو مارجن ته راځو دا 0.2 لیفټ رایټ او هاریزونټلی به چې دی سنټر کې واخلو اوکې به یې کړو او را به شو فټ آل کالم آن ون پیج به یې کړو اوس به یې لږ نور هم چې دی دغه ځینې سیلونه پراخه کړو ملاحظه شدې معلم به پراخه کړو دغه تفصیل به پراخه کړو مضامین به پراخه کړو اوس به یې پرنټ پریویو وګورو داسې خو جوړ شو خو لاندې سایډ ته چې لږ نور هم څه کړو پراخه دا به ټول سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به یې لږ داسې پراخه کړو نور هم اوس که پرنټ پریویو وګورو اوس یو څه پراخه شو لږ نور هم پراخه او دلته به راشو دغه دواړه چې دی دا به لږ پراخه کړو ورسره دا به هم لږ پراخه کړو او دلته به راشو دغه تشه خانه چې کوم دی دا به لږ ډېره پراخه کړو اوس یې پرنټ پریویو وګورو دا جوړ شو راځو دلته دا مکتب چې دی دې نیم ته لږ سپیس ورکړو دې صنف ته سپیس ورکړو دا لیست ته سپیس ورکړو دلته هم لږ سپیس ورکړو داسې او راځو د روز ته چې دی هم سپیس ورکړو اوس به همدغه به سلیکټ کړو کاپي به یې کړو لاندې به راشو دې باندې به رایټ کلیک کړو پیسټ ویلیو اوس راځو لوګو ورته راخلو انزرټ ته راځو السټریشن پکچرز پکچر کې تاسو سره کوم ځای کې لوګو هغه به راواخلئ دا به انزرټ کړو دا لوګو به راوړو رایټ سایډ ته به یې کېږدو دا به یې دا سایز داسې کم کړم سایز به یې داسې کم کړو دا به راواخلو دلته په رایټ سایډ کې به یې کېږدو دا سایز یې داسې برابروو اوس ځو بله لوګو راخلو د معارفه د معارف لوګو به ډبل کلیک کړو انزرټ به یې کړو سایز به یې داسې کم کړو دا به راواخلو په دې سایډ کې به اوس به پرنټ پریویو وګورو زموږ طرفه تعلیم چې دی دا اماده شو تیار شو تاسو کولی شئ چې دا اوس پرنټ کړئ او استفاده ترې وکړئ دغه لوګو دی کله کې کوچنی کوئ داسې لږ یې بره وروړئ نو کولی شئ چې ستاسې بیا دې لیکلو ته ځای خالي پاتې شي نو کله چې پرنټ پریویو باندې کلیک کړئ نو ستاسې طرف تعلیم چې دی اماده شو نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې په اسانۍ سره طرف تعلیم جوړ کړو پرنټ کړو استفاده ترې وکړو